تاسو ته هم دا مسله ده کله هم چې تاسو د انټرنیټ پیکیج وکړئ نو هغه زر ختمیږي تاسو استعمالوي هم دونه ډیر نه څونه زر چې هغه پیکیج ختم شي زموږ په موبایل کې خو بچته داسې یو اپلیکیشن نه چې هغه زموږ د موبایل کوم ټول ام بي چې هغه ختمي مطلب هغه خوري هغه ضایع کوي ټول ام بي نو موږ به څنګه معلومو چې زموږ موبایل چې کوم دی کم اپلیکیشن د ورځې یا په 13 هفته کې یا په 13 میاشتې کې چې د میاشتې پیکیج کړه چې د هفتې پیکیج کړه یا د نن ورځ ګوري نو موږ به دا څنګه معلومو چې کم اپلیکیشن چې دی زموږ د موبایل نه څونه ام بي د ورځې ختمي نو ډېر مهم او جالب معلومات شریک کوم ویډیو راست تر اخره پورې وګورئ او خپل ملګرو سره هم مخکې شریک کړئ زه لومبي ځان سره سکرین ریکارډینګ خلاص کوم تاسو لوس دلته کې سکرین ریکارډینګ تماسه ګورئ دا ټوله طریقه درله ښایم لومبي زه راغلم ما ځان څخه خلاص کو ګوګل کروم براوزر چې ګوګل کروم براوزر مې خلاص کو زه دلته سرچ وکړم APKXEL نو به سکرین چې تاسو څنګه ښکاري همدغه څه به سرچ کړئ دا لومبي سایټ ما سره راغلو زه به په دې باندې کلیک وکړم چې په دې مې کلیک وکړو دلته بیا ما سره کچ بیا د سرچ د اپشن نه په دې بیا کلیک وکړم دلته به سرچ کوم یوزج دلته USAGE په سکرین چې تاسو څنګه ښکاري همدغه څه بیا سرچ کړئ تاسو سره به دا ګراف غونډې راشي دا درې ستنې چې کومې دي کرښې دا به راشي په دې به کلیک وکړئ چې په دې مې کلیک وکړو به ښکته راشي ښکته به راشي د ډاونلوډ دا بټن به راشي په دې به کلیک کړئ د اپ تاسو سره ډاونلوډ شي اوس اپلیکیشن کار څنګه کوي د په مرستې سره موږ څنګه ګورو څنګه د معلومات راکړي زه راغلم د اپلیکیشن سره خلاص کو په سٹارټ کې تاسو نه پرمیشن غواړئ ابدي ته ورکړئ دلته رالم په ډیوایس یوزج باندې دلته دا ټول ډیټیل ما راکړه بیا رالم اپ یوزج دا اوس وګورئ ما ته ښایي چې په دې اپ ته کې 2 GB نه کم دی دا چې کوم دی دا ټیک ټاک استعمال کړله 900 چې کوم دی کروم استعمال کړله د 950 چې کوم نه یوټیوب استعمال کړله فیسبوک سونه استعمال کړل ټول د خې په دې میاش کې یا زه وګورم په دې کال کې مکمل ډیټیل چې کوم دی یا په نن ورځ کې په نن ورځ کې وګوره د سونه استعمال شوی دي نو دا ټول ډیټیل چې کوم دی دا مال د اپلیکیشن نه کوي نو په دې کې کوم قدم کته شو چې په دې کې د اپلیکیشن مونږ نه ډاونلوډ کړل چې په خپل چلیږي زموږ ام بي خرابوي زموږ ام بي ځای کوي هدي په مرسته تاسو دا سم کولای شئ تاسو بل چاته موبایل ورکړئ او بیا تاسو ګورئ چې د خپل د انټرنیټ پیکیج چارجر استعمال کو یعنی په موبایل کې بس څه وکړل کم براوزر په چلولې ستاسو پیو کته نو هغه هیستوري هغه معلومات هم تاسو د دې اپ په مرسته سره ترلاسه کولی شئ ټول کتلی شئ امید لرم ویډیو خوښ شوي ویډیو را سره لایک کړئ مخکې خپل ملګرو سم شریک کړئ چېرته هم چې ما خواږه پوښتنه جوین کوي الله مو تل خوشحاله او آباد لره د لوی الله په امان